سلامونه نیکې هیلې احترامات ټولو پښتنو ته ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې د ګرمۍ موسم دی نو موږ خاص د خپل کلي یعنې د اسدخیلو د کلي ملګري راغلي یو په چکر دا د وزیرستان رنګین غرونه دي نو غواړو چې هم د دغه ځای نه زموږ ملي اتل شهید عثمان کاکړ ته یوه زمزمه ډالۍ کړو خدای دې وکړي چې په لرو بر افغان وطن کې نور د داسې حادثاتو نه زموږ پښتون وطن وژغورل شي وایي ای مرګیا څومره نره سړی دی اوړو د افغان ولس د سر ساړی دی اوړو په نشتون یې پښتونخوا شوله یتیمه د ننګونو د لشکر ساړی دی اوړو د ننګونو د لشکر ساړی دی اوړو سر یې مات شو مګر ټیټي چاته نه که سر یې مات شو مګر ټیټي چاته نه که سپا توره سړوره سړی دی اوړو د افغان ولس د سر ساړی دی اوړو ای مرګیا څومره نره سړی دی اوړو د افغان ولس د سر ساړی دی اوړو په نشتون یې پښتونخوا شوله یتیمه د ننګونو د لشکر ساړی دی اوړو د ننګونو د لشکر ساړی دی اوړو د مظلومو لس ریښتونه ترجمان و د مظلومو لس ریښتونه ترجمان و کلک دریزه د شمره سړی دی اوړو د افغان ولس د سر ساړی دی اوړو په نشتون یې پښتونخوا شوله یتیمه د ننګونو د لشکر ساړی دی اوړو ګیلمان درنه بېحده ګیلمان یم ګیلمن درنه بېحده ګیلمن یم زمونږ یار زمونږ رهبره سړی دی اوړو د افغان ولس د سر ساړی دی اوړو ای مرګیا څومره نره سړی دی اوړو د افغان ولس د سر ساړی دی اوړو په نشتون یې پښتونخوا شوله یتیمه د ننګونو د لشکر ساړی دی اوړو د ننګونو د لشکر ساړی دی اوړو وایي د تورو دشمن په کور ماتم شه سپڅ بې غیرته خلک کم شه ای د وردې نمروده سم شه په تا مې بیا خلګې قسم شه په وطن ننګ و تا په کور کوله د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا له تاسې دومره ګیلمن